ها زمونږ درس رسېدلی و پکچره پورې او پکچر کې مې څه کار کړی او څه پاتې و، خو مخکې دې نه چې بیا پکچر ته ورشو زه یو ځل شپ ته ورځم. دا لږ څه معلومات دي، دا د شپ کې تاسو ته ښه څرګندېږي چې د دې نه مطلب څه دی. صحیح دی. شپ ته چې لاړئ، شپ کې به افیکټ ته لاړ شئ، شپ افیکټ ته، یا بلته شپ آوټ لاین ته لاړ شئ، دلته ویډ ته لاړ شئ او دلته مود لاین ته لاړ شئ. نو دا برخه به خلاصه شي. فارمټ شپ دې برخې سره زمونږ کار دی. ښه، دې برخې کې اول موږ سره لاین دی. صحیح دی. لاین نه هدف دا لاین دی، دا بارډر دی. دې باره کې مخکې موږ خبرې ډېرې زیاتې کړې وي. صحیح دی. پکچر کې ګوره، یعنې دا لاین موږ کوی شو دې جنې دې رنګ بدل کوم. صحیح دی. او دې جنې موږ کوی شو دې دا حالتونه بدل کو، کوم حالت کې؟ دې حالت کې، دې حالت کې، که دې حالت کې. او د دې جنې کوی شو دا سټایل یې بدل کو، په صحیح حساب کې راشي. د دې جنې کوی شو دا حالت یې بدل کوم، ډاټ حالت کې راشي، کوم حالت کې راشي. یعنی دې باندې موږ پورا تقریبا کار کړی. صحیح دی. دې لاین باندې بل موږ سره د فعل خبرو دی، فعل کې موږ دې باندې کار کړی. صحیح دی که نه؟ دې باندې مکمل کار کړی که ستاسې په یاد وي. بله خبره دی کې موږ سره پکچر او ټیکسچر فعل دی. دا موږ سره ګریډینټ فعل دی چې دې باندې هم کار کړی دی، دې باندې بیا کار نه کوو. دې کې موږ سره پکچر او ټیکسچر فعل دی. ټیکسچر موږ سره د ځینې شکلونه دي چې تیار جوړ شوي که نه، لکه اوس دا موږ سره تیار جوړ شوي شکلونه دي. ځینې شکلونه داسې چې د دغه لپاره کاغذونو لپاره، ځینې شکلونه داسې چې د اوبو لپاره، ځینې ټیکسچر داسې دي چې فرض مثال کاشین دي، یا دا فرض مثال چې یو ټیکسچر لکه موږ سره چې تخته وي. صحیح دی که نه؟ نو دا ټیکسچر دي. که دې ټیکسچرو کې تاسې ټرانسپرنسي کمول زیاتول غواړئ، یا پکې نور تغیرات راوړل غواړئ، دا ګوره د دې جنه پکې تاسې تغیرات راوړی شوئ. زه به دا کومه 10 پوینټه ګوره تغیرات پکې راغلي. دې جنه تاسې دې ټیکسچرو کې تغیرات راوستلی شئ. که چېرته سکیل زیاتوئ یا سکیل کموئ، دا سکیل یې کم شو. صحیح دی. اندازه یې کمه شوه، نظر ایکس محور ده. او که دا نظر وای محور دی، سکیل کموئ یا زیاتوئ. صحیح دی که نه؟ بل الایمنٹ ته کوم طرف ته دا موږ سره راشي؟ لیفت طرف ته راشي، رایټ طرف ته راشي، ټاپ طرف ته راشي، کوم طرف ته راشي دا ټیکسچر. بل میرو ټایپ دی، دې ته میرو ټایپ ورکوئ که نه؟ میرو ټایپ یعنې د شیشې غوندې یو خاصیت لري، یا د آینې غوندې خاصیت لري. دې کې به دا میرو ټایپ موږ ته معلوم شي. که چېرته دا میرو ټایپ زه ونیسم، نن ونیسم، صحیح دی. ګوره اوس دا ټول ګډوډ پراته دي. میرو ټایپ داسې کار کوي چې دلته یو آینک دی، تک دی، آینک دی. یعنې کوم شکلونه چې موږ ساخي طرف ته دي، دا باید مساوي د چپ طرف سره. صحیح شو؟ نو دا موږ سره هاریزنټل میرور دی، او بل ورټیکل میرور هم شته دی. ورټیکل داسې تغیرات پکې راوړي. ورټیکل ګوره دا هاریزنټل داسې میرور دی لکه په دې شکل کې پاس او لاندې کوم شکلونه چې که نه، دا موږ سره یو شی راځي. او ورټیکل یعنې عمودي شکل کې موږ سره میرور دي. ښي او چپ طرف ته چې کوم شکلونه راځي، دا باید موږ سره یو شان وي. دا اوس ګوره ښي او چپ طرف ته چې کوم شکلونه دي، پاس او لاندې چې کوم شکلونه دي، دا ټول یو شی دي. صحیح دی. او که زه چېرته دا نن ونیسم، نو دا به څه شي؟ ګډ وډ شو، جدا جدا شو. صحیح شو؟ دا موږ سره د ټیکسچر خبره وه. د دې چې نه تاسې کوی شئ نور عکسونه هم اضافه کوئ، همدې شپ کې دننه عکسونه اضافه کوئ. پوه شئ که نه؟ چې دا کار به موږ دې چې نه هم کوی شو، دا پکچر فعل نه. او دا ټیکسچر دا ټیکسچر دې چې نه هم اضافه کوی شئ، او د دې چې نه هم کوی شئ. بل موږ سره پیټرن فعل دی. دا موږ سره ټولې پیټرنې دي. دې پیټرنو کې هم تاسې تغیرات راوړی شئ. دا ټولې موږ سره پیټرنې دي. دا رقم ته لاینونه دې په کار وي، همداسې دا رقم ته دې په کار وي. نو دا موږ سره څه دي؟ دا موږ سره پیټرنې دي. دې پیټرنو کې زه به دا لاین ختم کړم، د دې دا ویټ به کم کړم، دا 25 دی، دا به زه 2 پوینټه کړم چې ویټ یې کم شي. او دا به زه کوم حالت کې ونیسم؟ دې حالت کې. دوباره ولاړ شو دې پیټرن کې. زه غواړم تغیرات راوړم. فورګراوند رنګ یې بدلوم، فرض مثال دا رنګ ما ورکوم. صحیح شو؟ یا د بکګراوند رنګ بدلوم، فرض مثال دا رنګ ما ورکوم. صحیح شو که نه؟ نو دا یې موږ سره د فورګراوند او د بکګراوند رنګونه دي. مشکل خو به نه. دا موږ سره ټوله مکمل د فعل برخه شوه. دا هم ختم شو.
او دا برخه موږ څخه ختمه شوه. صحیح شو. زه دې کې راځم دا ګریډینټ انتخابومه او دې ته به زه یو دوه درې رنګه ورکړم. دا به زه دې خواته راوړم، دې ته به زه رنګ ورکړمه جګري او دې ته به زه رنګ ورکړمه دغسې او دې ته به زه رنګ ورکړمه کوم رنګ دغسې تیز رنګ. دا اوس ما یو ګریډینټ برابر کړم. دې کې اوس زه غواړم نور تغیرات راوړم. دې افیکټ ته به لاړ شئ. افیکټ کې اوس موږ سره مختلفې خبرې دي چې دې باندې مخکې موږ کار کړی دی. ښه، دې کې یو موږ سره شډو ده، شډو سورې ورکوي. په یاد مې دی ټیکس باندې هم کار کړی و که نه، چې سورې ورکوي. دا مخې ته یې سورې راوړو. دې سورې کې که چېرته تاسې تغیرات راوړئ نو دې چې نه تاسې تغیرات راوړی شئ. سایز یې زیاتوئ کموئ، نورو برخو کې تاسې تغیرات بلډنس یې زیاتوئ کموئ، ډسټنس یې کموئ زیاتوئ، د ټولو برخو کې تاسې تغیرات راوستلی شئ. صحیح شو. دا تیارې جوړې پریسیټې دي، دې نه هم تاسې استفاده کولی شئ. او دې ځینو کې که چېرته تاسې تغیرات راوړل، ډسټنس فاصله یې زیاتوئ کموئ، زاویه یې بدلوئ را بدلوئ، نو هر کار دې سره کولی شئ تاسې. بل موږ سره ریفلیکشن دی، دا به زه نور شډو انتخاب کومه. ریفلیکشن موږ سره څه کار کوي؟ داسې یو انعکاس ورکوي شکل ته. ښه، که چېرته موږ سره شکل یو کاکس وي، داسې انعکاس ورکوي لکه اوبو کې چې سړی ځان ته وګوري. صحیح دی که نه؟ داسې دې ډسټنس تاسې فاصله تاسې شکل نه زیاتوئ کموئ، یا د عکس نه، یا بلډنس خپرېدا یې زیاتوئ کموئ، او یا سایز یې زیاتوئ کموئ، او یا ټرانسپرنسي کموئ یا زیاتوئ. دا موږ سره د ریفلیکشن برخه شوه چې دې باندې مخکې کار شوی و. بله موږ سره د ګلو برخه ده. ګلو موږ سره داسې سټایلونه راوړي، ډیزاینونه راوړي. ګوره دې څلور طرفو ته رنګ خپرېږي، نو دا کار دی سره. که ټرانسپرنسي کم وي نو رنګ تیز ښکاري، او که ټرانسپرنسي زیاته شي بیا رنګ صحیح نه ښکاري. ښه، شیشې غوندې خاصیت نیسي. دې ټرانسپرنسي باندې مخکې څو ځل کار کړی دی. دې نه وروسته سافټ ایج دی موږ سره. که تاسې د دې شکل ایجونه، چار کونج بغلونه دا رقم ته غواړئ، زه به دا ګلو ختم کړم. صحیح دی. دلته به راشم دا به نو ګلو انتخاب کوم. نو دا اوس موږ سره دې څه شو؟ سافټ ایج شو. یعنې بغلونه تاسې غواړئ چې نرم غوندې راشي. دا ګوره که چېرته زه دا کم کړم نو دا ښه پوره ښکاري. که زه چېرته دا زیاتومه نو دا بغلونه یې څه کېږي؟ نرمېږي. نو دې ته سافټ ایج وایي. ایج کونجونو ته وایي، او سافټ نرم ته وایي، نرموالی حالت ورکوي. بلډنس پکې راوړي. ښه، د دې نه وروسته موږ سره 3D فارمټ دی. 3D فارمټ کې موږ سره مختلف حالتونه دي. 3D فارمټ دې ته خو نه شو ورکوی، که چېرته ایکس ته ورکوی شو چې زه یې پې اپلای کړم. زه به یو عکس راواخلم، که چېرته هغې ته موږ وکولی شو 3D فارمټ ورکړو نو هغې ته به ورکړو. صحیح دی. ګوره دا موږ سره 3D فارمټ برخه ده. دې چې نه موږ مختلف فارمټونه دې ته ورکوی شو، یعنې چې چار چوکاټ غوندې راشي، څنګه راشي. دې چار چوکاټ کې تاسې تغیرات راوړئ که نه، د دې چې نه تاسې کولی شئ دې کې تغیرات راوړئ. ویټ یې زیاتوئ. دا ګوره دا ما 45 پوینټه کړو. دا ګوره دې چې کې دا راوتلې برخې تاسې ته ښکاري. د دې هایټ زیاتوئ، ارتفاع دا به هم زه 45 کړم، زیاته به شي. دا ګوره چوکاټ غوندې دې عکس ته ورکړو. صحیح دی که نه؟ نو دې کې تاسې کولی شئ تغیرات راوړئ. که دا زه هر یو شکل دا کوم بدلوم هلته تغیرات راځي. ګوره چې چوکاټ غوندې ښکاري. زه به دا بدل کړم، دې ته به بدل کړم. نو دا بل ډیزاین دی موږ سره. دا مختلف ډیزاینونه دي. دې ته بیول وایي دې ډیزاینو ته. ښه، دې حالتو ته بیول حالتونه وایي. که چېرته تاسې دې سایز زیاتوئ، ډفت یې زیاتوئ، نو دې نه کولی شئ دې سایز څه کوئ؟ زیات کړئ. دا به دې چې کې معلوم نه شي صحیح. زه به دا 10 کړم. کانټر خو معلوم شو، دا نور صحیح نه معلومیږي. دا هغه وخت کې معلومیږي چې دې ته موږ 3D روټیشن ورکړو. دلته به راشو دې ته به 3D روټیشن ورکړو. 3D روټیشن نه هدف دا دی، ښه، دا عکس ما داسې تاو کړو. صحیح شو که نه؟ عکس ما تاو کړو، دې اندازه به هم زه څه کمه لګه، کوچنی به یې کمه. دا اوس ډفت لري. ښه، ډفت دې ته موږ مخکې ورکړی و. دا به زه په داسې یو حالت کې دا وکړم چې تاسې ته صحیح معلوم شي، یعنې دې حالت کې. دا ګوره دا راوتلې برخه یې تاسې ته ښکاري، دې ته ډفت وایي. که زه چېرته کم کړم، دا ما 45 ورکړی، دا 4 دی. البته ډفت یې داسې راځي، دا به یې هایټ راځي. پوه شئ؟ نو دا هایټ چې زه کموم 45 دی، دا به زه 10 کموم. ګوره هایټ یې کم شو. صحیح دی. ننوتو. که غواړې راوځي که نه، نو دا به تاسې 20 کوئ. دا اوس لږ راووتم.
که دا نورم غواړئ دا به تاسې 50 کوئ 250 کوئ دا ورو ورو وځي دا داسې ښکاري لکه راوتلی چې پوه شئ که نه دې ته 3D افیکټ وایي. ښه که چېرته بوټم بیول څه کار کوي دا شا طرف ته تغیرات پکې راوړي. ګوره اوس موږ ته نه ښکاري که زه دا چېرته زیات هم کومه دومره تاثیرات به نه ښکاري موږ ته زه به دا هم زیات کړم او دا به هم زیات کړم دا هم لس کړم او د دې دا حالت په بدل کړم دې حالت ته اوس هم نه ښکاري ښه نه ښکاري نو راځم دا روټیټ کوم ورته هم دا روټیټ کړه کوم طرف ته روټیټ کړه دې طرف ته روټیټ کړه روټیټ یعنی دوران ورکړه ګوره سرچپه مې کو دا اوس دې چې کې به تاسې ته معلومیږي ښه دا چې اوس زه دې کې تغیرات راوړم دا به لږ نور هم داسې زه روټیټ کړم چې صحیح معلوم شي. دلته به یو حالت انتخاب کو داسې حالت دا خو ما حالت دی دا به زه روټیټ کړم دې طرف ته زه غواړم اوس دې کې تغیرات راوړم باټم بیول کې دا زه زیاتوم ویټ یې زیاتوم ورته هم دا ما سره څو کلس دی دا ما سره 50 کا ښکاري درته دې کې تغیرات پکې راغلل او دا ما سره څو کا دا ما سره 30 کا عکس راووتو که نه دواړو طرفو ته راووتو هم دې طرف ته راووتو هم دې طرف ته راووتو بل موږ سره دا ډیف دی دا منځنۍ برخه ده چې دې کې که چېرته تاسې تغیرات راوړئ نو منځنۍ برخه کې تغیرات راوړئ دا که زه چېرته زیات کړم ورته یم دا ما سره 20 کړم نو دا اوس 20 شو موږ سره دا به تاسې ته ښکاري دي دا ځای ښه ګوره دا ځای زیاتېږي اندازې زیاتېږي دا به زه 50 کړم ښکاري د دې چې دا اندازه څه شوه زیاته شوه دا اوس څه ته موږ سره استعمالېږي دا زیاتره به تاسې لیدلي د کتاب مخکې د دې نه چې جوړ شي پوښونه ورته جوړوي داسې به ښکاري لکه دا چې تیار موږ سره کتاب وي نو هغسې حالاتو کې موږ د دې نه استفاده کوو ښه همداسې کانټر دی کانټر کې به زه تغیرات راوړم دا به 20 کړم نو دا کانټر لاینونه دي موږ سره دا که چېرته موږ کم کړو نو دا لاینونه اندازه څه کېږي کمیږي دې چې نه تاسې کانټر رنګ بدلوی شئ ورته وایم دې رنګ دا رقم ته کړم نو دا چې اوس تاسې دې کانټر کې تغیرات راوړئ دې کې تغیرات راځي صحیح دی او ډیفت کې که چېرته تغیرات راوړئ دا یې ډیفت دی ورته وایم دې رنګ بدل کړه کوم رنګ یې کړه چې ما ته معلوم شي تاسې ابې غوندې رنګ یې کړه نو که دا ډیف زه کم کړم صحیح دی ډیف زه کموم 20 ته راوړم نو دا کم شو صحیح شو که او که زیاتېږي بل موږ سره مټیریل دي یعنې دا تاسو چې دا کوم شکل دی که نه دا د څه شي نه جوړ دی نو دا مټیریل تاسو انتخابوی شئ دا مختلفې مټیریل دي ښه دا مټیریل به زه تاسې ته دې حالت کې استعمال کوم دا به ریسیټ کو او دا برابر نو دا مټیریل به دې حالت کې انتخاب استعمال کو ګوره لږ لږ تغیرات راځي پکې ښه معلومېږي عکس کې دا مختلف افیکټ دي دا بیخي شیشې غوندې خاصیت ورکوي دا ټرانسپرنسي م ورکړه دا لایټینګ دی لایټینګ یا روښنایي ورکوي رڼایي څنګه وي دا به زه سټانډرډ حالت انتخاب کوم او دې ځای کې یو ستاسې څومره تغیرات چې راوړئ که نه عکس کې به تغیرات راځي روښنایي به زیاتوئ کموئ نور تغیرات پکې راوړئ دې کې به تغیرات راځي صحیح شو که نه ګوره که زه چېرته دا ورم انتخاب کوم سوروالی عکس کې زیاتېږي دا به لږ نور هم زیات کړم دا ګوره سوروالی به زیات شو ګوره دې کې موږ ساده روټیشن یې پاتې دي دا 3D روټیشن دي یعنې عکس ته غواړي دوران ورکړي داسې وی سر کړئ نو دا مختلف روټیشن دي دې جنت برابروي شي او که چېرته غواړي خپل دستي تنظیم کې لاسي تنظیم کې دې جنت تنظیموي شي دا نظر ایکس محور ته روټیټ کړئ دا نظر واي محور ته روټیټ کړئ پاس لاندې وړي درته صحیح دی ګورم ایکس محور موږ سره څه دی موږ سره 3 محور دي ښه که زه داسې دا بوتل ونیسم دا محور موږ سره ایکس محور راځي صحیح دی که دا په ولاړ محور چې دی که دا واي محور راځي او داسې داسې محور چې دا موږ سره زیډ راځي دا اوس که موږ دا یو محور داسې ونیسو که نه دا موږ سره ایکس راځي دا موږ سره واي راځي او دا ولاړ موږ سره څه راځي
زیډ راځي. درې د 3D ابعاد وای ښه سیبودي. نو دا نظر زد محور د تاسې سرخوي زد محور ته هم سرخوي شي. صحیح دی. نو دا مختلف محورونه دي. دا نظر دې ته تاسې سرخولی شئ. بل اخرنۍ برخه دی کې موږ سره پرسپیکټیو دی. پرسپیکټیو څه کار کوي؟ دا ګوره که چېرته پرسپیکټیو زیات کمه که نه، یعنې دا داسې ښکاري دا پرسپیکټیو ما کم کړو لکه دا عکس چې لرې موږ نه، او که زه چېرته دا زیات کمه اوس داسې ښکاري لکه دا عکس چې نږدې موږ ته دا ګو صحیح شو که نه، عکس څه شو نږدې شو، او داسې چې ورځو که نه زه چېرته دا صفر کړم عکس چې ښکاري لکه لرې شي، او دا که چېرته زیات شي اوس 100% شي دا بیا راکش کوي دې خواته یې راوړي. صحیح دی. او ریسرچ څه کار کوي؟ دې باندې هم کار وکړو. ډسټنس فرام بیکګراوند، د بیکګراوند نه که چېرته غواړي فاصله ولري، دا د دې شاته ځای چې دی که نه دا موږ سره بیکګراوند دی، دا که زه چېرته 100 کړمه نو دا عکس به ورو ورو مخته راځي. صحیح دی. او دا که زه چېرته 50 کړمه دا به نور هم مخته راشي. او ریسیټ بټن چې وي که نه دوباره خپل حالت ته کړي. بل آرټسټ ټیفیک دی چې دې باندې مخکې کار کړی دی، دې باندې بیا کار نه کوو. دا افیکټ دی موږ سره چې دا مونږ دې ځای کې ویلی وو آرټسټ افیکټ. صحیح شو. بس همدې چې پورې بس دی، نور به بیا روان روان